بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر دا اللہ تعالی کلامم دے اور دا اللہ تعالی کتابم دے د دې علوم او معارف د یو جوور سمندر نه زیات جوور دي په هر زمانه کې عالمان د خپل وس مناسب په دې جوور سمندر کې غوټه وهي او قیمتي لال جواهر د قرآن د جوور سمندر نه روباسي امت ته وړاندې کوي اور دے دا لال جواہر دا دنیا دا لال جواہر و پشانتی ندی ذکر دنیا فانی دا او دا دنیا لال جواہر او مال او دولت طول فانی دی او اخیرت باقی دی او دا قرآن ثوابونه هم باقی دی سلیمان علیہ السلام دا اللہ پاک پیغمبر دی او دا پیغمبر سره سره بادشاہی ورلا اللہ پاک ورکڑی دا سے بادشاہی اللہ ورکڑی وا چه بل چالے دا سے بادشاہی ورکڑی ندا سلیمان علیہ السلام یوزل اللہ پاک تسوالو که ویا اللہ مال دا سے حکومت را کچ زمان رست بل چالا ورنکی نو اللہ پاک عجیب حکومت ورکڑو پا انسانانو حکومتو پا پیریانو حکومتو حیواناتو باندے حکومتو پا ہوا پا اوریز پا دے باندے حکومتو یو تخت والا اللہ پاک ورکڑو کہ پاغے باندے با سلیمان علیہ السلام کے ناستو نو دا دو میاشتو مزل با پا یور وس کی دو دا دو میاشتو مزل یور وس کی سحر با پا شام کیو پا دے تخت با کے ناستو غرمی لبا کابل ترور رسید کابل کی بے دمہ اکڑا او دا تخت سورکوٹ تخت نو معرف القرآن کے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی چے پا دے تخت باندے بشپگ لکا کورسے پرتیوے و پاغے با عالمان ناستو سلیمان علیہ السلام با پا منز کے ناستو او دا دیر عاجزے دا وجہ بے سرخ کا تکڑو پورتا بے نکتل یوزل پا تخت باندے ناست او پا ہوا روان دی او پزمک باندې یو ساده غریب سړیو هغه چې دا تخت لیدو نو حیران شو د تعجب نه ویل سبحان الله هوا دا خبره د خولې نه واغشتله سلیمان علیہ السلام ته او رسوله سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړ زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده لک سات پس داغه سړی په خوا کې تخت کې خو دې شو
سلیمان علیہ السلام حکمو کې سړی حاضر کې سړی چې حاضر شنو سلیمان علیہ السلام وتویل تاسو هغه ویری وې ما یې سم نه وی سلیمان علیہ السلام وته یریګه ما خطرناک خبره ده نه کړې خپل خبره ده کړې تاسو وی ناغه ته ما ستاد خپل تاج دا خپل تخت لید نو تعجب واغشتما او دا تعجب نه می ویل دي چې سبحان الله سلیمان علیہ السلام وته فرمایل وې زما تاج او تخت به ختم شي خو استاد سبحان الله ثواب نه ختميږي نو دا یو سبحان الله ثواب دی نو چې دا تاسو د اول نه تر اخره ټول قران ویل چې د دې به څومره ثواب دی شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام چې اسمانونو ته تللی نو د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو نو ابراهیم علیہ السلام زمن پیغمبر علیہ السلام ته فرمای وستا امت ته زما سلام اوایا نو تاسو ته ابراهیم علیہ السلام سلام ویلی دی ابراهیم علیہ السلام بیا وته فرمایل ستا امت ته وایا چې جنت چې دی نو دا بالکل اوار میدان دی ونی بوټي پکې نشته دی نو تاسو سبحان الله وایي نو چې تاسو یو ځل سبحان الله وایي نو تاسو له په جنت کې به یو ونه وکړلی شي دومره لویه ونه چې د هغې په سوري باندې 500 کاله مزل وشي د هغې سوری به نه ختمیږي دا د یو ځل سبحان الله برکت وي نو که ډېر ډېر سبحان الله وی نو په جنت کې به دله ډېرې ونې وکړلی شي نو دا یو قرآن شریف چې د اول نه تر اخره وګورې دې کې څومره ځلې د الله پاک پاکي بیان شوې ده نو د دې اندازه خدای ته معلومه ده اجر او ثواب به الله تاسو ټولو له درکوي ټول د خدای پاک د قرآن په دې ثوابونو باندې پوره کړي د قرآن پاک سورتونه آیاتونه اول نه تر اخر پورې یو بل سره داسې تړلی دي یو بل سره ربط او تعلق دی لکه د زنجیر کړی چې یو بل پورې لګېدلی دي دا سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب دی پاغې کې تبت یدا ابي لهب و تب ابو لهب د پیغمبر علیہ السلام تر دی قریشی خاندان والا دی خشته دومره دی چې د مخ نه شغلې خیجي او مالدار دی ښه اجره بیټک لري او د اجرې او د مجلس ډنډمارم ورسره شته خشته دی مالدار دی سرمایه‌دار دی ډېر قامدار دی او ډېر په حسب او په نسب باندې اوچت خاندان والا دی خو چې د ایمان د خزانې نه کنګال دی نو تر قیامت په قرآن کې د هغه مذمت بیانېږي د هغه بد ویلی شي تبت یدا ابي لهب و تب د ده لاسونه دې هلاک شي د دې ابو لهب او دې هلاک شوی دی او تباه شوی دی نو په حسب او په نسب باندې کار نه کیږي تر څو چې ایمان پکې نه وي ګوره بلال حبشي دا رنګه تور دی غلام دی خاندان کې قریشی خاندان ته بالکل نه رسیږي خو چې ایمان او تقوا پکې وا شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام د ځان نه مخکې د خپو کشار اوري جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي مخکې د خپو کشار د چا دی وی مخکې بلال روان دی په جنتونو کې د خپو کشار مخکې ښکاري اورېدلی کېږي پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي دا د خپو دا کشار د چا دی دا د پڼو چغار د چا دی وی بلال مخکې روان دی نو بلال په حسب او په نسب د قریشو د خاندان نه ډېر ښکته دی خو ایمانی جذبه لري په زړه کې د ایمان دولت لري هغه په جنت کې او په اسمانونو کې د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې روان دی او خپل تر ابو لهب چې ایمان پکې نشته نه هغه دوزخي دی او تر قیامته مذمت بیانېږي نو سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده د دې ایمان خزانه چې چا سره هغه کامیاب او چې د ایمان
خزانه نه پاک وی او کنگال وی کاغه د قریشی خاندان بندوی ناغه اون تباہ و برباد. سورت اخلاص کے د دې شان نزول کې فرمای چې بعض کافر راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې دا تکم الله یادې نو لګ د شجره نسب را ته بیان کا چې دا د چا زوی دی د چا پلار دی څوک خپل خپلوان قام قبیله نسب را ته بیان کا. الله پاک دا صورت نازل کو او جواب وشو. بعض کافران راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا ته چې کوم الله یادې دا د سنه جوړ دی د سرو زرو جوړ دی که د سپینو زرو جوړ دی که د اوسپنې جوړ دی دا د سنه جوړ شوی دی. لږ حقیقت او ماهیت بیان کا. دواړه قسمه کافرو ته الله پاک جواب کوي قل هو الله احد. او فرمایا پیغمبر علیہ السلام هو اغا الله چې دا خلک یې تپوس کوي کافران تپوس کوي یا د شجره نسب تپوس کوي یا د حقیقت او د ماهیت تپوس کوي چې د سنه جوړ دی ورته وایي چې الله هغه ذات چې تاسو تپوس کوئ هغه الله دی احد یو دی یکتا دی الله یو دی. الله الصمد دغه الله صمد بے نیاز دی چاته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد لم یلد بچی نه دی راوړی زوی لوري نشته دی ولم یولد دی راوړل شوی نه دی د چا زوی نه دی. ولم یکن له کفوا احد او د دې الله پاک همسر او برابر او همسیال څوک شته نه. قل هو الله احد او یا اغا الله یو دی. دا لفظ د احد پښتو کې موږ وایو یو او واحد د دې معنی موږ کوو یو. نو د واحد او د احد په منځ کې فرق دی او پښتو لنډه تنګه ده دې کې دومره وضاحت نشته دی او عربي یو فراخه ژبه ده. نو د احد او د واحد په منځ کې د معنی په لحاظ باندې فرق شته. احد هغه یو ته وایي چې د هغې په شانتې یو بل نه وي بل یو نه وي او واحد هغه یو ته وایي چې د هغې په شانتې بل یو وي. یو کس وایي زه د موره پلاره یو یمه نور وروڼه خویندې مې نشته زه یو یمه نو بل ورته ستا په شان زم یو یمه زم د مور او پلاره یو یم بل رور خور مې نشته دی. نو دا واحد واحد دی خو احد نه دی. لکه که دی احد دی نو دغه بل وایي زم یو یمه نو چې مثل یې بل پیدا شي دغسې یو بل هم پیدا شي نو دی ته احد نه وایي بیا ورته واحد وایي. که د یو سړي په جیب کې د پاکستان د 1 روپۍ د ډبله نو دی وایي فی جیبي درهم احد نو غلط وایي ځکه د احد دا مطلب دی چې ما سره کومه روپۍ ده داسې بله نشته ولې تا سره خو نه ده خو د ټولو سره داسې روپۍ شته نو دا به وایي چې فی جیبي درهم واحد جیب کې مې 1 روپۍ ده. البته که تا یو داسې خزانه پخوانۍ مونتې وي چې د هغې 1 روپۍ تا سره ده خو داسې روپۍ ټوله دنیا کې بله نشته ده نو بیا ته ویلی شي چې فی جیبي درهم احد زما په جیب کې داسې روپۍ ده چې ټوله دنیا کې داسې بله روپۍ نشته. نو دغه ځای کې احد ویلی شي. دا پاکستانی روپۍ خو هر چا سره شته. نو د پښتو په لحاظ باندې احد او واحد موږ دواړه یو بلو خو فرق پکې شته. نو داسې ووایه چې قل هو الله احد ووایه چې الله پاک یو دی. الله الصمد الله بے نیاز دی چاته محتاج نه دی. صمد هغه ذات ته وایي چې مخلوق په هر وخت کې په هر حاجت کې دی الله ته رجوع کوي نو دغه الله صمد دی او الله چاته هم محتاج نه دی. ټول مخلوق هر وخت کې
هر کار کې الله ته محتاج او الله په یو وخت کې چاته محتاج نه. لم یلد ولم یولد، نه بچی راوړی دی، لم یلد بچی نه دی راوړی. عیسایان وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، الله بچی راوړی دی، عیسی علیہ السلام یې زوی دی. پیښور کې یو عیسائی یو مسلمان ته ویل و عیسی علیہ السلام څوک دی؟ نو مسلمان ورته وی چې د الله بنده دی او د الله رسول دی، عبد الله ورسوله، د الله بنده او د الله رسول. نو هغه ورته وی چې نه زوی د الله دی. مسلمان ورته نه زوی نه دی. نو عیسائی ورته وی چې د الله زوی نه دی نو پلار یې راته وښیه چې څوک یې پلار دی. د عیسی علیہ السلام پلار راته وښیه چې د الله زوی نه دی، پلار یې راته وښیه. هغه ورته زه تې راته نیکه وښیه. ته د پلار تپوس کوې نو نیکه یې څوک دی؟ که پلار یې وي خو بیا به یې نیکه هم وي. نو نیکه یې راته وښیه. فبهت الذي کفر، او چپ شو، بیا جواب نو. داسې خو په ړومبي ځل چې الله کوم مخلوقات پیدا کړي دي نو د هر مخلوق پلار نشته. آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړ نو پلار یې نشته، مور یې نشته. دا حیوانات چې ړومبي پیدا کړي دي د دې ړومبني حیوان خو هم پلار او مور نشته. نو چې پلار یې نو بس الله به پلاري. نو دا د عیسایانو یو غلطه خبره ده چې د عیسی علیہ السلام پلار نشته نو الله یې پلار دی. یهودیانو به وی عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، او د مکې یو ډله وه، یو قبیله، هغوی به ویل الملائکتو بنات الله، دا فرشتې د الله لوریانې دي. نو د دې دریو واړو ډلو رد وشو چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی، عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی، فرشتې د خدای لوریانې نه دي. لم یلد، الله بچی نه دی راوړی. ولم یولد، او دا الله راوړلی شوی نه دی، زیږولی شوی نه دی، پلار نه لري. بعض عیسایان وی ان الله هو المسیح ابن مریم، دا عیسی علیہ السلام په خپله الله دی. نو عیسی علیہ السلام الله نه دی ځکه بی مریم نه پیدا دی. نو الله د چا نه پیدا نه دی، مور پلار نه لري. نو د دغه خلکو په دې کې رد وشو. ولم یکن له کفوا احد، او څوک د دې الله پاک سره همسر او برابر نشته دی. شرکت په دنیا کې په دریو طریقو سره کیږي. شرکت په دریو طریقو وي. مثال په طور یو سړی د هغه دکان کوي، نو دا دکان یوازې کولی نشي، نو یې ځان له ملګري ګورمه. نو بعض سړی وایي داسې ملګري په دکاندارۍ کې شریکوم چې زمانه مالدار او زمانه زیات تجربه کار وي چې کار مې پې ښه چلیږي. نو د ځان نه اوچت بنده وګوري او د کار کې ځان سره شریک کی. یو طریقه د شرکت دا ده چې د ځان نه اوچت بنده. دویمه طریقه د شرکت دا ده چې یو بنده وي زه ځان سره ملګري داسې ګورم چې زما د لاس د لاندې وي، ما نه ښکته وي، مالدارۍ کې ما نه کم وي، تجربه کې ما نه کم وي، زه به پې باچا یم او دی به مې خادم وي او شریک به یو. نو د ځان نه کم درجې والا شریکوي. او درېیمه طریقه دا ده چې سړی وي څنګه زه یم نو دقسې ځان له بل ملګري ګورم چې مال او تجربه کې زما سره مساوي، دواړه به کار ښه ښه به وچلي. نو دا درې طریقې د شرکت شولې، څلورمه طریقه نشته دی. نو الله پاک د دې دریو طریقو د شرکت جرړه وویسته. الله چاته شرکت کې محتاج نه دی چې څوک ځان سره شریک کړي. الله الصمد، الله چاته محتاج نه دی. لم یلد، زوی یې نه دی راوړی، د ځان نه کمې درجې والا په خدایۍ کې نه دی شریک کړی، زوی د پلار نه درجه کې کم وي. ولم یولد، دی چا راوړی نه دی، پلار نه لري، نو د ځان نه اوچتې درجې والا څوک په خدایۍ کې شریک کړی نه دي او د ځان مساوي هم نه دی شریک کړی. ولم یکن له کفوا احد، د الله څوک برابر هم نشته چې ځان سره خدایۍ کې شریک کی. نو په دریو واړه طریقو د ځان نه پورته، د ځان نه ښکته او د ځان نه مساوي په خدایۍ کې الله ځان سره څوک نه دي شریک کړی.
د قرآن پاک کې درې مضمونه ذکر کیږي. یو رسالت ته، نبوت او رسالت، او دویم پکې قیامت ته، پس د مرګ جمدون حق دی، حساب کتاب بکیږي، بعث بعد الموت. او یو د الله وحدانیت ته، یووالی د الله. نو په دې سورت اخلاص کې د الله وحدانیت بیانېږي چې الله یو دی، په هیڅ طریقه څوک ورسره شریک نشته دی. نو د قرآن درې مضمونه، یو مضمون په دې دی کې ذکر شو، نو دې وجې نه حدیث مبارک کې دیتا سلسل قرآن ویلی شوی دی. دا د قرآن درېمه حصه ده. یعنی یو سورت اخلاص قل هو کچا یو ځل اویلا لکه چې درېمه حصه قرآن تلاوت یې وکړ، چې دوه ځله وې 2/3 قرآن وې، او چې درې ځله وې لکه چې ټول قرآن تلاوت یې وکړ. نو درې ځله قل هو ویل د یو قرآن د ختم مساوي او برابر دي. په 10 سکنډه کې درې ځله قل هو ویلی شي. نو که د هر مانځه سره یو بنده درې ځله قل هو وی او د خپل مور او پلار ته ثوابونه وبخي، نو دا ثوابونه ورته رسي لکه چې دې بنده یو قرآن خلاص کو، خپل مور پلار ته ثواب وبخه، الله به ورته ورسي. خپل مور پلار پسې، خپل مشرانو پسې، څومره اهل اسلام چې وفات دي هغې پسې د قرآن تلاوت کوه، ثواب ورپسې رسي، ثوابونه رسي. معتزله او خوارج دا یو دوه ډلې دي چې ځان ته وایي مسلمان، خو د دوی عقیده داره چې د مړو ته د جمدو اسم نه رسېږي. معتزله او خوارج پخوا یوه ډله وه، او د هغوی دا عقیده وه چې دا جمدي کم نیک عملونه کوي او مړو ته ثواب بخي، وي یو هم ورته رسي نه. خدای د موږ د خوارج او د معتزله او د بوی نه وساتي، هغوی د سوري نه دې خدای وساتي، د هغوی عقیدې خرابې دي. نو درې ځله قل هو ووایه او خپلو مردګانو ته وبخه، د روح قرآن ثواب ورته رسي. نو دې صورت کې د ایمان خزانه، د الله د وحدانیت مضمون بیان شوی دی. او په کم ځای کې چې د دنیا مال پروت وي، نو په هغه ځای کې غل ورځي او غلا کوي، نو د غل نه مال بچ کولو دپاره د څوکیدار ضرورت وي. د مال د خزانې دپاره د څوکیدار ضرورت وي. نو د ایمان د خزانې دپاره هم د څوکیدار ضرورت دی. د ایمان د خزانې غل شیطان دی، انسی شیطان او جنی شیطان دا د ایمان خزانه لوټ کوي. نو دا اخیری دوه صورتونه دا د ایمان د خزانې څوکیداران دي. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا وایا نو د شیطان د حملې نه به بچ کېږي، د دغه غل د غلا نه به بچ شي، که انسی شیطان وي او که جنی. دا دواړه صورتونه او سره دا قل هو پیغمبر علیه السلام په خپلم ویل ماسخوتن، او امت ته هم حکم کړی دی چې اوده کېږي، نو د اوده کېدو نه مخکې دا درې واړه صورتونه ووایې او په ځان دم واچوه، په بچو دم واچوه. د هر قسمه غل غدو شیطان پیری میری د هغه نه به د خدای پاک بچ کوي. دې صورتونو ته د هر انسان ډېر سخت ضرورت دی. دومره ضرورت به خوراک سکاک ته نی لکه دې صورتونو ته، بلکې د یو انسان به ساه اغشتلو ته هم دونه ضرورت نی لکه دې دوه صورتونو ته چې ضرورت پیښ دی. پیغمبر علیه السلام به په خپلو بچو باندې د دې صورتونو دم اچو، او په خپل ځان باندې به هم دم اچو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام بیبی دا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام آخری بیمارے کی بیمارو پخپل کور کے پروتو، نو دا عائشی بی بیرور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تپوس لراغلی دی، مسواک ور سرو. پیغمبر علیہ السلام ورته قتل. عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام پا مزاج پویا وا چې پیغمبر علیہ السلام ستا گوری، مسواک تے قتل. نو تپوس کئی چې تا اللہ محبوبہ مسواک تا رزڑ کیگی وی او. نو عائشی بی بی د خپل رور نه مسواک واغشت
غاخونو کې پوس کو او پیغمبر علیہ السلام له ورک نو پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کو بیا عائشی بی بی تا مسواک ورک عائشی بی بی دقه استعمال شوی مسواک په خپل خله کې غاخونو کیونه او زور ورک نو د پیغمبر علیہ السلام لاړې مبارکه هغه تیرې کړلې برکت ته پاره او بیا دغه مسواک عائشی بی بی هم استعمال کر دیتوی تبرک بی آثار الصالحین دا نیکانو خلقو استعمال شوی سیز برکت حاصلولو دا پارا استعمال اول پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کر دا مسواک برکتی شو اگا برکت عائشی بی بی زان تراخ کر عائشہ بی بی فرمائی چی دین پس ما دا دوار صورتون اولستل او دا پیغمبر علیہ السلام پا لاس مبارک میں دم کرل او دا غوی لاس مبارک پا بدن مبارک میں راخ کل دے حدیث ندام معلومیگی چی سنگا نارینا مسواک استعمالی نو زنانا هم مسواک استعمالولی شی زنانا دے مسواک استعمالی دا غوی دا پاروم سنت طریقہ دا او دا صورتون دا بیمارے پا حالت کے پا مریض بانے دم اچولو دا پارا هم یو سنت طریقہ دا شان نزول دا دیدوارو صورتونو دا سرے کہ پیغمبر علیہ السلام باندے کافرانو ہر قسم کوششو کو مخامخ جنگونے و سروکرل کامیاب نشو پٹھا حملے پا کور باندے اکڑلا ہو کامیاب نشو پا مکہ مکرمہ کے پیغمبر علیہ السلام دا پارا کافرانو یو میٹنگ اکو دار الندوا دا یو کونسل حالو پا مکہ کے او پا دے کے خلق راجم لیڈران مشورے کولا او دا نجد دا علاقے دا یو بوڑا سڑی پا شکل کے شیطان راغے شیخ نجدی پا شکل کے راغے او پا دی میٹنگ کے اغم شامل شو نو کافرانو لیڈرانو دا پیغمبر علیہ السلام پا بارک خپل تجویزو پیش کول یو کافرو ویل وی پیغمبر علیہ السلام پا یو کوٹا کے بند کے جلندہ و تواچے وی خوراک سکاک مور کے دا لگو تند با ختم شی نو شیخ نجدی پاسے دا وی قام قبیلے زور تاسو تا معلوم ندی بنو حاشم دا کمرہ بم روانہ کی او ارس بتس نس کی خپل سڑی بتی روغ و باسی دا کار مکوے نکامیابے گے بل یو کافر پاسے دا وی دا پیغمبر علیہ السلام با پا اوخا اوتڑو او اوخا با اوشڑو چکم خوالارا منگ با تخلاص شو پیغمبر علیہ السلام با دی علاقی نوزی نو شیخ نجدی پاسے دا او وی تاسو تا دا خوک زبان معلوم ندے چکم علاقی تا ورشو والتا خواگی خبریو کی خلق بزان لمرگری کی لخکر با پیدا کی حملہ با درباندیو کی سا جواب بیو کے دا تجویز میں خواخ ندے یو تجویز با پیش کے دا شیطان شیخ نجدی اگر با تجویز رد کو دے کہ ابو جہل پاسد وی زما تجویز بو رہے وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور نبا چاپیر ادریگو دا تمام قبائل یو سڑی بوی توری با ولورکو او دا سحر منزل چراؤزی نو پیوزل با پی گزارونو کو نو تیاره بای نو منگ تبم پتاو نلگی چرا چا پتورا مرشو نو سحر چرا نسوک تپوس کئی نو منگ بوی چی خبر نیو چی چا وجه لیده نو گورا حالت دا کفر کی موی دروغ بنو آئیو رشتیا بوی چی پتا نلگی چی چا وجه لیده نو اخیر که بخون بها دیت پیسے با ولا ورکو بس خلاص بشوتے وی شیخ نجدی ابلیس پاسے دا او دا ابو جہل پشاو ٹپاو او شاباسی ولا ورکو وی زما زوی ظلمی زوانی قد دماغ لرے تزوڑا تورا مال رحم راکا چکلم زڑور باندے سوڑا نو ابو جہل تا ابلیس خپل زوی ویلے دے کم انسان چی دا پیغمبر علیہ السلام دشمنی کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا وارثان و عالمان دشمنی کئی دا ابلیس بچی وی ابلیس و تا بچی وی دی زوی و تا وی دی وی زما زوی ظلمی زوانی خود دماغ لرے تزوڑا او تورا مال رحم راکا چکلم زلور باندے سوڑا اللہ پاک حکمو که
وی محبوبه ته قرآن شریف تلاوت کو لګه خوره شګه واله دم کا او د کافرو له په سر د پاسه ودوړوه. ابلیس هم په دغه شپه د پیغمبر علیه السلام د کوره بهر ناستو، په دې انتظار چې د کوره به روزي موږ به پې گزار کوو، په سر یې وله خوره شګه ودوړو نو پیغمبر علیه السلام ته لاړ، کامیاب نشو. بیا ورسره جنګونه کول، په هغې مو نشو. اخر کې بیا د چیلې په غوښه کې وله زهر واچول او پیغمبر علیه السلام او ملګرو له یې ورکړل. یهودیه ښځه وه او زهر یې په چیلې غوښه کې ورکړل. صحابه کرام هم لږ خوراک وکړه، پیغمبر علیه السلام هم نوړی غشتې ده، د چیلې غوښې ووې ما مه خوره، ما کې زهر ګډ دي. پیغمبر علیه السلام لاس پورته کړ. هغه یهودیه ښځه وه، هغې نه یې تپوس وکړ، وی تا دې غوښه کې زهر اچولی وی؟ او وی دا ولې؟ وی ما یې چې که پیغمبر وي نو دا زهر پې اثر نه کوي، او که پیغمبر نی نو اوبه خوري نو مړ به شي، خلاص به شو دی. نو پیغمبر علیه السلام د هغې نه بدل وانه غشته. اوس وخت پس صحابه کرام شهیدان شو د هغه زهرو نه، نو د هغې په بدل
د دنیا په کارونو کې د دین په کار کې د جادو اثر نه دی شوی د دین کار برابر روانو خو د دنیا کار کې دا فرق راغی او دا شپږو میاشتو پورې یو شانته دا اثر یو ورځ پیغمبر علیہ السلام عائشی بی بی تو فرمایل چې زما بیماری او داغه علاج ما ته الله پاک اوخو پیغمبر علیہ السلام ادو او دو فرشتے د انسان په شکل کې راغله یو سر ته او بل خپو ته کېناسته دا سر طرف ته د خپو والا طرف ته وی په د باندې څه چل شوی دی وی جادو په شوی دی چا په کړی دی لبید ابن عاصم یهودی او دا غلوریانو په کړی دی وی پس کې کړی دی د پیغمبر علیہ السلام وی ختم مبارک اغشتي دی او د ګومنځ غاخی دی هغه له غوټه ور کړی پاکستانی ټومبلی دی او د قجوره غلاف دانه دا غونګر چې کوم ځای جوړیږي د پاسه په پرده غونډي وي وې دغه غلاف کې اخیری کوم ځای کې دی بیر زروان د یو کوینوم دی په هغه کې د غټی لاندې اخیری پیغمبر علیہ السلام ته خوب کې دغه مقام اوغول شو چې ویښ شو پیغمبر علیہ السلام نو صحابه کرام ځان سره کړل هغه مقام ته ورسېد وی خوب کې ماته دازه خولې شي صحابي کوش شو او د کوینه د جادو هغه عمل را اوست د دغه کوی او د جادو په د عمل باندې د نکریزو په شانته سره شوی وي بیا د دواړو سورتونه جبرائیل علیہ السلام به پیغمبر علیہ السلام به واپسې وي د کې یولس آیاتونه دي او د جادو د عمل کې یولس غټي وختو مبارک او تورکړې شوی وي یو آیات سره یو غټه پرانسته شولا یولس آیاتونه اویلی شو او ټول یولس غټه پرانسته شوی پیغمبر علیہ السلام جک جوړ شو دا سه جوړ شو لکه چې چا تړلو او پرانسته شو عائشہ بی بی فرمای وې دا سړی تا د مرګرو تخو نه وینا ز الله جوړ کړم او د ځان په بدل بارکه زه د چانه بدل او انتقام نه اخلم که صحابه کرامو ته اوخه مسبه مړکی دا سړی منافقو دی بیا هم راته د پیغمبر علیہ السلام مجلس کې به مخامخ ناستو او پیغمبر علیہ السلام وته چته تندې گونجی کړي نو چته اظهار نو کړي چې ظالمتا په ما باندې جادو کړي دي ما ته دونه تکلیف را رسو بیا به مخامخ ناستو نو د دواړو صورتونو کې د دنیا او د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض دی پړومبني صورت کې د دنیا د تکلیفونو نه مصیبتونو نه د بچ کېدو تعلیم او په دویم صورت کې د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدو تعلیم او تعویض قل اعوذ برب الفلق قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب د سبا فلق خپل معنا سیر کېدل دا د تخم دانا چې پزمکه کې پروزي او بخوري اوشي نو دا دانه او پړسيږي او یو جرړه تخکته لاړ شي یو تیغه ته بهر راوځي دا دانه چا چولې دا الله دا د قجوري اډو کې چې پزمکه کې پروتي او بخوري اوشي نو د قجوري د اډو کې پشای او نقطه ده په دغه نقطه نه یو جرړه تخکته لاړ شي یو تیغه ته بهر راوځي دا اډو کې چا چولې الله فالق الحب والنوا الله سیرون کې د تخم د دانه او د قجوري د اډو کې د شپې په ټوله دنیا باندې د تیارې او تور صادر ویل دی د سحر په وخت کې دا تور صادر سری شي او سپین رڼا د سبا تراوزی نو دا تور صادر چاش لولې دی الله فالق الاصباح نو د فلق معنا سریواله تور تیارې صادر سری شو سپین رڼا تراله د دې معنا سبا قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق فرب د سبا من شر ما خلق د شر د اغسنه چې الله پیدا کړی دي تمام مخلوق پیدا کړی دي د تمام مخلوق د شر نه پنانی سم په الله
اوس د دې عام شرونو نرستو د خاص شرونو ذکر کیږي. ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د شپې نه چې کله دا توره تیاره شي، چې کله دا شپه توره تیاره شي، دغه وخت کې دا موزر سیزونه د ضرر رسولو د پاره راوځي. مار لړم حیوانات دوی راوځي خلکو ته ضرر رسي. غلغدو راوځي د غلا د پاره، ډاکوان ډاکې د پاره، شکمار د شوکې د پاره، قاتلان د قتل د پاره، جادوګر د جادو د پاره. موزر سیزونه د ضرر رسولو په خیال باندې راوځي. او چې کله ماښام شي، حدیث مبارک کې راغلی خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ، ځکه دغه وخت کې شیطان خپل بچي را ایستلی وي، نو ستاسو وړو ته به تکلیف ورسېږي. ماښام ماشومان د کوره بهر مه پرېږدئ. ومن شر النفاثات فی العقد، او پناه نیسم په رب د سبا من شر النفاثات، د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد، په غوټو کې. دا نفاثات دا صفت دی او د دې لپاره موصوف چې هغه نفوس دي، دلته ذکر نه دی، حذف دی. ومن شر نفوس النفاثات، د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وهونکي دي فی العقد، په غوټو کې. بیا دا نفوس مذکر مؤنث دواړو له ورځي، که نارینه وي او که زنانه. یا ومن شر نساء النفاثات فی العقد، پناه نیسم په رب د سبا د شر د هغې ښځو نه چې هغه پوکي وهونکي دي په غوټو کې. نفس هغه پوکی ته وایي چې د هغې سره د خولې نه لږې لږې لاړې ځي، او نفخ هغه پوکی ته وایي چې د هغې سره خولې نه لاړې نه ځي. نو جادوګر چې د جادو دا عمل کوي او کم هغه خپل سبق وایي، د هغې سره چې کم دم اچوي، په هغې د خولې نه ورسره لږې لږې لاړې هم توکي. ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د هغه زنانو نه یا د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وهونکي دي په غوټو کې. د جادو عمل سړي به م کوي، خو د سړو په نسبت باندې دا ښځې چې دی نو زیات کوي، ځکه دا غریبانان یو پوټې بې صبره دي چې څوک ورته تکلیف ورسوي، لږ تکلیف ورسوي، نو د دوی زړه پړسېږي چې خدای بدل به ته څنګه والم، نو نور بدل نه شي اخیستی. نو وایي فلاني ځای کې سیک دی، نو هغه کوډې ښه کوي، هغه له به لاړ شو. فلاني ځای کې یو هندو دی، وی هغه ډېر کوډګر دی. او په فلاني ځای کې یو عیسائی دی، هغه هم ډېر ښه کوډې کوي. نو کله عیسائی لځي، کله سیک لځي، کله هندو لځي. نو دا سیک او هندو او عیسائی دا خو کافران دي. ابه کوم عمل کوي؟ د کفر عمل. نو د کفر په عمل باندې ولې رضا کېږي؟ هغه له ولې دی؟ چاته نقصان رسول ښه نه دي، او د خپل ځان بچاوي دا سنت طریقه ده. نو خپل ځان بچ کا او بل ته نقصان مه رسوه. او په قرآن کې چې کوم حفاظت دی، نو دا په بل څه کې نشته دی. نو د قرآن پاک په وظیفو باندې ځان د خلکو د شرونو نه بچ کا او بل ته نقصان مه رسوه. ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د حسدګر نه پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه. اذا حسد، په کوم وخت کې چې دی حسد وکړي. دا حسد څه ته وایي؟ یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی، نو بل بنده وی دا نعمت د ده نه واخله، نو دې ته حسد وایي. نو لومبنی حسد چا کړو؟ آدم علیه السلام الله پاک خلیفه کړ. نو شیطان ورته وکتل، وی دې ولې خلیفه کړ؟ دا عزت د ده نه واخله، دې د دومره عزت قابل نه دی. نو حسد یې وکړ. الله پاک د خپل دربار نه وشړو، د هغه وخت نه تر اوسه پورې په لعنت دی شړلی شوی دی، قیامت پورې شړلی شوی دی، او د قیامت نه پس هم د الله د رحمت نه لرې دی. او دا شیطان ډېر سخت ضدي دی. د نوح علیه السلام په زمانه کې طوفان راغلی و. نو په هغې طوفان کې بیړۍ کې نوح علیه السلام 80 مسلمانان ځان سره کینول، او د حیواناتو نه یو جوړه ځان سره کشته کې کینوله. وی دغه وخت کې دا شیطان هم کشته ته وخته. وی نوح علیه السلام سره به کله کله خبرې اترې کولې. یو ځل نوح علیه السلام ورته ابلیس وویسته، او د الله په منځ کې دا اختلاف او خفقان په سر راغلی دی. وی اسه بیسه، هېڅ خبره هم نه وه. وی ما ورته چې زه موحد یم، یو تا منم او بل چاته سجدې نه کومه. بس په دې رانه خفه شو، وی شړلمه.
نو راضینامه ورسره کې وی نوح علیہ السلام که راضینامه دی را لوکړه نو خبره ده الله سره راضینامه را لوکړه وی نوح علیہ السلام الله ته درخواست وکړه الہ العالمین ابلیس سره راضینامه وکړه وی الله پاک وته چې و زمان نوح ما ته معلوم دی دا اصل خطا دی دې سمی کی نه خو کته وی چې روغ او کنه اصولي خبره ده چې زمو د خفقان په سر اغلره او مغه خبره بیا میدان تکو ما وته چې آدم علی السلام تسجده وکنو دنه دا کړي اوس د قبر تسجده وکي چې معافي کوم پیدا خو سم خبره نوح علی السلام راغی وی ابلیس وی راضینامه خو کیږي الله پاک وی چې اصولي خبره ده چې پس خفقان راغله خبره بیا میدان تکو تا آدم علی السلام تسجده نه وکړ نو اوس د قبر تسجده وکړنو الله دې معاف کړي وی چې هغه وخت کې جام دیونو ما وته نه کوله چې اوس مر شو غټي خټي شو وته وکم نه کوم وته سجده جوړه نه کوم وسره الله سره راضینامه نه کوم وې زمو موحد یو خدای منم بل چا تسجده نه کوم امام غزالی رحمت الله علیه لیکي مکاشفه القلوب کتاب کې وې د قیامت پرز به الله دا ابلیس په جهنم کې واچي نو 1,00,000 کلونه و په دوزخ کې تیر شي نو بیا به ته پوښتنه کې چې ابلیس د جهنم عذاب څنګه وي ډېر سخت دی وی غواړي چې جهنم نه اخلاص کما وی که مهرباني کوي نو خوي وی خدانو خبردار چې تا آدم ته سجده هغه وخت نو کړي که اوس د سجده وکړو جهنم نه اخلاصوم وی د الله کلونه په دوزخ کې تیر کړي اوس مې نه کوم سجده یو الله منم او دا الله نه غیر بل چاته سجده نه کوما دې کې دم چللی وي یا الله پاک وته چې دا پروت یا پکې نو هر یو لاک کال چې تیر شي او الله وته آدم ته سجده کوي نه کوم نو بس په خپل ذات باندې ولاړ دی او دې به همیشه په دوزخ کې سوځي دا د حسد اثرو دویم حسد چې نو دا د آدم علی السلام زوی قابیل کړي دی حابیل سره او خپل رورې بیا قتل کړي دی د قیامت درته پورې چې څومره قتلونه کیږي د قابیل په کیسه ده د حسد سره نږدې یو بل ټکی دی چې هغه ته وی غیبته دا مطلب وی چې یو بنده الله کوم نعمت ورکړي دی نو دا بل بنده یا الله دا نعمت دې د نصیب شي خدغه سي نعمت مال امراکا دا غیبته جایز ده په خو کارونو کې غیبته اوکا په اردو کې وترشک وی پښتو کې وته پسخیدل وی او حسد چې نو دا نیکه داس سوځي لکه خشاک چې اورته ورواچي او ایره کی ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دی حسد کی د دنیا دا تکلیفونه مصیبتونه دا کمزوري دي فانی دي ختمیدون کی دي نو دا الله یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق یو صفت ذکر شو او د دنیا شرونه ټول ذکر کړل او د آخرت شرونه دا نه ختمیدون کی دي او ډیر دی او غټ غټ دي نو د دې د ختمولو د پاره الله پاک خپل درې صفاتونه ذکر کړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس درې صفاتونه وته ذکر کړل اول صورت کې د دنیوي آفاتونو د بچ کېدو طریقه او په دې دویم صورت کې د اخروی آفات او بلیاتونو د بچ کېدو طریقه تعلیم او تعویذ دی قل اعوذ برب الناس او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الناس پر رب د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کی شیطان الخناس چې پشا تختیدون کړي الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه اچي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې پزلونو د خلقو کې من الجنه والناس چې د جناتو نه دي او د انسانانو نه هم دي ماشوم چې ماشوم وي او د لار کوڅه کې چته جګړو کې سوکه وਹੀ پکور کې وਹੀ نو دغه پنازه کمزې وي د مور غېګ لرا شرا منډه کې اله مور فلاني می وي نو مور غېګ کیونی شو پټی کې نو د پنازه مور د مور غېګ او چې کله دا ماشوم بیا ظلمی شي او د سره بیا سوک جنگ جګړه شروع کی نو دغه پنازه بیا د مور غېګ نه را بیا نوجوان نوی رپورټ په حکومت حکومت ته راکاږي منو حکومت ته راکاږي بادشاہ ته رجوع کوي
او چې کله سړی بوډا شي بیا ورته څوک څه وایي نو نه مور شته چې وله ورشي او نه دی حکومت له راتلو راتلو دی بس وی الله ته به پرېږدم نو الله ته رجوع کوي دې کې ترتیب تو ګوره قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس پر رب دا خلقو تے ناس نا مراد دا معشومان دی دا ناس لفظ پدے دے کی پنزہ زلا ذکر شوی دی او دا عربیت قیدہ دا چیو اسم یوزل ذکر شی بیا دوبارہ درے بارہ دا اغی ذکر تا ضرورت پیخ شی نو اغه اسم بیا نه ذکر کیږي بیا ورته ضمیر راوړي شي نو دې کې خو ضمیر نه دی راوړی شي پکار داسې وا قل اعوذ برب الناس ملکهم و الههم نو دا ناس راوړل بیا نو پکار دا تکرار دی د دې جواب یو دی چې دا مقام د مدح او د ثنا دی مقام د دعا دی په دې کې دا تکرار چې نو خپل اخکاری دا ناس لفظ په دې کې تکرار غوړه دی او دویم جواب یې دا دی چې دا پنځه ځله لفظ د ناس دی هر یو ناس د بل ناس نه جدا دی په معنا کې نو ځکه ضمیر نه دی راوړی شوی او ناس دوباره ذکر شوی دی پنځه ځله ناس هر یو ناس ته ګوره معنی جدا ده قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس پر رب د خلقو د دې ناس نه مراد معشومان دی او قرینه په لفظ د رب دی رب منه پرورش کوونکی پالنه کوونکی او معشومان پرورش ته محتاج دی نو برب الناس رب د معشومان خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو د دې ناس نه مراد نوجوانان دي او قرینه په دې باندې دلیل په دې باندې ملک لفظ دی بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانانو کوي نه په وړو کوي نه په زړو کوي الہ الناس معبود د خلقو د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دي او قرینه په دې باندې لفظ د الہ دی معبود نو د بوډاګانو الله دا سړی چې بوډا شي او زامن زلمی د کاروبار لایق وي نو دا زامنو ته بابا ته کار مکوا منگ زلمیو ارس کولی شو او ته منځ او دس کوا تلاوت کوا الله الله کوا ذکر کوا عبادت کوا منگ ته دعا کوا ګورې د دنیا کار باندې کې که بابا چاته په خطا د دنیا کار لاس یوسي نو دا زامنو تی بابا ولم په خلکو شرمه دا خلک بسوي چې زلمی زامن اشتا دی اوس هم دا کارونه کوي نو دا بوډاګان عبادت ته اوسګار دي دا الچا بچی دی الله نیکان کی چې خپل باباګان عبادت ته فارغ کی نو د دې الہ الناس کې د ناس نه مراد بوډاګان خلک دي ځکه دوی عبادت ته فارغ دي قرینه په لفظ د الہ من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کنا وسواس د مبالغه صيغه د سر نخپو پورې ټول وسوسه دی دې کې په معنا د موسوس دی من شر الوسواس د شر د وسوسه اچون کنا الخناس چې پشا تختیدون کړي یو بزرگ الله ته سوال وکړ یا الله ما توخیا چې دا شیطان وسواس څنګه دی او خناس څنګه دی وسوسه څنګه چې پشا تختی څنګه نو یو غافل انسان دا زړه په کشف باندې دی عالم ته بزرگ ته الله ښکارا کړ چې دی زړه باندې دا شیطان داسې ناست دی لکه د ماشي او دا خلطمې په دې وړه کې ورټومبلې دی لکه ډاکټر چې سیرنج د دارو ډک کی سر ته نیډلو لګی نیډل پرک کې ورټومبي او په قټه ګوته داسې په مزه زور ورکوي د نیډل په ذریعه دارو رک کې ټومبي نو شیطان دا خپل خلطم لکه د نیډل په زړه کې ټومبلې دی د خېټې دا بوجګې دی سیرنج دی او دنه د ګنده جراثیمو دارو نه ډک کړی دی او د خېټې په مزه زور ورکوي او زړه ته دنه وسوسه ورچي زړه غافل دی دغه وخت کې د مسلمان غافل چغړي الله 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 او چې الله له شروع کړ د خپل نیډل لا خلطم په چکر کو لال په شو تختید بزرګ وي پوه شو مچ وسواس څنګه دی او خناس څنګه دی دا شیطان وسواس او خناس دی
الذي يوسوس في صدور الناس، هغه شیطان چې وسوسه اچي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې. د دې ناس نه مراد نیکان خلق دي، ځکه غل هغه ځای ته ورځي چې کوم ځای کې مال وي، شیطان هغه ځای ته ورځي کوم ځای چې ایمان او عمل صالح خزانه وي. نو د نیکانو خلکو په زړه کې ایمان او ښکلي اخلاق او عقیده، هغې پسې شیطان ورځي. من الجنة والناس، چې دې د پیریانو د نسل نه دی، والناس او د انسانانو د نسل نه دی. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. دا رب یو معنی مالک هم دا، ملک الناس، برب الناس، مالک الناس بادشاہ، مالک د خلکو دی، ملک الناس بادشاہ د خلکو دی، الہ الناس معبود د خلکو دی. درې صفتونه شو، او دا هر یو صفت دے کے حفاظت پروت تے، داعی دا حفاظت تے. مالک د خپل مملوک حفاظت کئی، بے رب الناس، مالک د خلکو دے، مالک د خپل مملوک حفاظت کی. تاسو د خپل پولی پټی مالکان یې، حفاظت یې کوئ که نه کوئ؟ ملک الناس، بادشاہ د خلکو. هر صحیح مسلمان د خپل قوم او د رعایا د حفاظت خیال ساتي. الہ الناس، معبود د خلکو، معبود به د خپل عابد د حفاظت خیال ساتي. نو د دریو صفتونو کې حفاظت پروت دی. نو یو مسلمان دا عقیده لري چې څه کوي نو الله یې کوي، نو که شر رسی او که خیر رسی دا د الله په اراده دی. نو دا مسلمان چې د دنیا او د آخرت د تکلیف نه ځان بچ کوي، نو خپل ځان د الله په حفاظت کې ورکی، چې هغه مې مالک دی، هغه مې بادشاہ دی، هغه مې الہ دی. شیطان په دو قسمه دی، من الجنة والناس، د جناتو د پیریانو د نسل نم دی، والناسو د انسانانو د نسل نم دی. دا شیطان ابلیس کان من الجن ففسقا، دی د جناتو نه دی، ففسقا نو نافرمان شو. نو د دې شیطان اولاد کم چې د شریعت مخالفی ناغه شیطانان دی، او کم چې د خدای حکم اومني ناغه بیا عام پیری دی او شیطان نه دی. په پیریانو کې صحابه کرام هم شته، پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړی دی. سورت جن وګوره، جنات د پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام هم دي چې کم سم دي، او کم چې قرآن نه مني، پیغمبر نه مني، ناغه بیا شیطانان دي. دقه شانته انسانان چې کم انسان خدای او د خدای حکمونه مني، د خدای پیغمبر مني، دا مسلمان، او کم چې د الله حکمونه نه مني، کافر وي، دا شیطان دی. نو دا جنی شیطان کدی در لراشی وسوسه در ته اچي، نو د دې تختولو لپاره طریقه دار چې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دې بدن لار شي. دا شیطان په اعوذ بالله باندې ولې تختی؟ مثال وایو، دوه ماشومان دی په جګړه شو، دا یو ماشوم زورور دی او دا بل کمزور دی، چې دوړه به خور نه غنه چې وا بابا را شما وای. نو دا زورور ماشوم یو خو بل خو کتري سو کم نشته، منډه کړه لاړو تخته دی، ولې منډه وای دی؟ په دې پويږي چې دا ماشوم خو مې د زور نه ده، خو کپلار یې وروته نو اوس به مې د بوسوس خې کی، نو دی تختی. ځکه داسې چاته आवाज وکړه چې په ما زورور دی. نو چې دا مسلمان وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان پوښي چې داسې ذات ته आवाज وکړه چې اوس زه د هغه د زور نه یم، نو دی ځکه تختی. نو که جنی شیطان د لراشي نعوذ بالله وته وای نو تختی دنه، او دا انسی شیطان چې د مخې لراشي نو که اعوذ بالله وای نو دی ناخوا کیږي. سورت یاسین وته نه ناخوا کی، دا ټول قرآن ته مخ کې نه ناخوا کیږي. البته ټوپک تماچه راواله نو تختی، بیا هغې ته نه ودرېږي. نو دا انسی شیطان دومره خطرناک دی چې خدای په دا قرآن خلاص کړ، په دې قرآن ختم کړ. د دواړو شیطانانو نه ځان ساته، او د خدای په فضل باندې شیطانانو نه خلاصېږي. دا پښتانه ښکلي مسلمانان دي. پښتون قوم په دنیا کې ښکلي مسلمان، ایک نمبر مسلمان دی او ډېر غیرتی دی. وی د دې وجه دا ده چې دا دې ښه مسلمان دی، دې په خپلو عالمانو باندې عقیدتمند دی او اعتماد په خپلو عالمانو کړی دی، او د عالمانو تعاون د ده سره دی. نو دی خدای د شیطان نه بچ کړی دی او ایک نمبر مسلمان دی. وی د شیطان په دې پښتنو باندې خپلې تڼۍ اوشلولې،
خو دوی خراب نه کړل. نو یو ځل دغه مشر شیطان ابلیس هغه د خپل بچی را جمع کړل او د هغوی سره سلام مشوره کوي چې بچو څه کار کې څه رکاوټ کوي نو ما ته ووایه چې څه سبق درته وښیمه لږم نورم ماهر کمه. څه رکاوټ شته؟ نو دې وړو شیطانانو بابا ته وجړل چې بابا په دې پښتنو باندې ډېر ستړي شو خو موږ یې دوزخ ته بوځو نو دوی را سره نه ځي. د ګناه کار پې کوو نو پښتون د ګناه کار نه کوي، او که په ډېره خوارۍ باندې یو پښتون دوزخ ته روان کو د ګناه کار پې وکړو نو ناګانه په هغه لړزان را شي، یره پې را شي او بس په جړاو پرپېدو شي. او ملا صاحب له منډه کي چې مولوي صاحب د ګناه کار مې کړی دی فلانې کار مې وکړ نو اوس به خدای ما معاف کړو که نه، توبه به څنګه وباسمه او څه کفاره به وي او که منځونه به کومه او که خیرات به کومه او څه چل به کومه وړه باندې مې بوج دی. نو پښتون ملا صاحب ته په جړا شي او لړزان پې را شي چې ګناه مې کړې ده. وی دا ملا صاحب ورته وایي چې خیر دی خفه کېږه ما په صدق باندې توبه وباسه، او کم بنده چې په صدق توبه وویستله الله پاک ورته ګناه معاف کوي. او التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک لکه چې ګناه یې کړې نه ده. نو موږ دوزخ ته روان کړي، ملا صاحب یې رانه خلاص کړي، بیا قدم نه اخلي. بابا پښتانه به دوزخ ته څنګه بوځو؟ چل راته وښیه. نو دا مشر شیطان د خپلو بچو ته وویلو وی په قرآن باندې په پیغمبر باندې او په الله باندې ډایرکټ اعتراض کدیو کنه دا پښتانه به د سپیرکې کې ختم بدی کین دا کار به نه کې. البته یو کار د تخیمه چې اجرا جماعت بیٹک هر ځای کې چې کینې څوک دنه تپوس کوي اومو که نه کوي هم په خپله خبره شوره کوه چې دا فلانی مولا خراب دی، فلانی مولا کې دا نقصان دی، فلانی مولا کې دا نقصان دی. نو دا مولیان بدنام کا. مشر شیطان وړو شیطانانو ته وی مولا بدنام کا. نو چې کله په معاشره کې مولا دی بدنام کو نو بیا که دا پښتون ته د ګناه کار ته روان کې څو قدمه لاړ شي او ګناه وکړي نو بیا دې ملا صاحب له خواله ځکه نه ورځي چې دغه ټوله ورځ ورپسې ډرامې کړي په ملا صاحب پسې، نو دې د ملا خواله نه ورځي، نو توبه نه وباسي، نو د توبې توفیق ورته نه نصیب کېږي. نو بیا که ته یو پښتون روانې نو لسته به په خپله در سره روان شي، جلوس به دې درونی، بیا به دوزخ ته ډېر خلک روان کی. وی دا خبره د غټ شیطان وړو شیطانانو ته وکړله. نو علامه اقبال دا خبره واورېدله او هغه بیا په نظم کې وویله وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. علامہ اقبال وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج، دا پختنو دا دینی غیرت علاج دا دی ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، دا ملا دا دوی دا منزو باسا بدنامے کا. وی ملا صاحب سکار کردی دی، وی ملا صاحب دا پختنو پر رگ رگ کیو پدیزلکی دا پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت اچولی دی. ملا صاحب وی جہاد لتیار شا پدې کې ډېر ثواب دی، جنت ته بلار شي. نو دا پښتون په خپل مولا اعتماد کړی دی، نو دی فوراً د جهاد د پاره تیار شو. نو پښتون په دې پوهېږي چې د جهاد کې لوږه تندم شته، مورچه کې به ناست یم خوراک به نه را رسي، په دې کې مرګ هم شته. نو پښتون پوهېږي چې دا ملا صاحب مې مرګ له بوځي، لوږې تندې له مې بوځي، خو د ملا په آواز یې لبیک ویلی دی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. دا فاقہ کش چې په لوږه تنده باندې مخته دی، د موت نو د مرګ نه یریږي نه، روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو، اگر روح محمدی جذبه محمدی د دوی د بدن نه وباسه. نو خدای پاک دیم د انسی او جنی شیطان د دواړو نه بچ کی. قرآن پاک د اول نه تر اخره پورې د الله د عشق او د محبت خبرې دي. په چې د کومو ملګرو د قرآن شریف په ترجمه ووی نو هسې نه چې په زړه کې دې راشي چې ما خو یاد که نو بس یو ځل مې قرآن نه وی نو بیا خو ورته حاجت نشته دی. نو ګورې دا کار ونه کې
کمی پوری جم دے نو دے قرآن تا بناس تے قرآن بوے دا موائے چھ ما یاد کرے دے و بس زما چٹی وی مکتب عشق کے انداز نے رالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے دا عشق اور دا محبت دا مکتب انداز نرالا عجیبہ انداز دے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا چاچے سبق یاد کے گورے اگلے چھٹی نشتا رے نو قرآن چا پا ترجمہ ہوئے دا اگا چھٹی نشتا اب بیام دے قرآن تکینی او ځان سره به نور مرګري مراولے چاچے یوزل قرآن ہوئے نہ دے قرآن بس عمر ثواب اللہ ورکی دا اللہ پاکی بیان کرے دا کنا یوسف علیہ السلام واقعتا سو تیاد را چه زلیخی پا او دا دروازو دنن بند کرو او خپل مطالبه ته وکړه او یوسف علیہ السلام تیرو تخته ده